بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. نقیب الله اتل یم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مالي منیجمنت د یو نوي لیکچر سره حاضر یم. نن به موږ تاسې په ننني ویډیوي لیکچر کې په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو چې نوموړې موضوع عبارت ته له مالي حسابونه یا فاینانشل سټیټمنټس. دا چې موږ تاسې به د مالي منیجمنت په راتلونکو څو لیکچرونو کې د مالي حسابونو په تحلیل یا ارزونه او یا هم فاینانشل سټیټمنټس انالیسیس باندې بحث کوو، نو بهتره دا ده چې لومړی موږ تاسې په دې باندې پوه شو چې په خپله مالي حسابونه څه ته وایي او مالي حسابونه کوم ډولونه لري، ترڅو موږ تاسې بیا وکولی شو چې په اسانۍ سره د یوې تصدۍ او یا هم بل هر ادارې د مالي حسابونو تحلیل ترسره کړو. نو لومړی موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې مالي حسابونه یا فاینانشل سټیټمنټس څه ته ویل کیږي. مالي حسابونه هغه حسابونو ته ویل کیږي چې د یوې تصدۍ یا د یوې سوداګریزې ادارې او یا بلې هر ادارې هغه مالی حالت یا فاینانشل پوزیشن په یو ټاکلي وخت کې موږ ته ښایي او همدارنګه د یو مالي کال په جریان کې او یا د یوې ټاکلې مودې په جریان کې د یوې تصدۍ او یا بل هرې سوداګریزې ادارې هغه رامنځته شوي مصارف، ترلاسه شوي عواید او همدارنګه په یو ټاکلي مالي کال کې یا په یو ټاکلي دوره کې د یوې تصدۍ او یا بل هر شرکت هغه ټوله ترلاسه شوي ګټه او یا هم تاوان څرګندوي. موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې هره تصدۍ یا شرکت روزمره په لسګونو بلکې په سلګونو حتی په زرګونو سوداګریز معاملات ترسره کوي. دغه ټول سوداګریز معاملات روزمره په ژورنال یا روزنامچه کې ثبتیږي. بیا دغه سوداګریز معاملات له ژورنال څخه یو بل حساب ته انتقالیږي، یو بل کتاب ته انتقالیږي چې هغې ته لیجر ویل کیږي. بیا کله چې مالی کال پوره شي نو بیا مونږ د لیجر څخه دغه ټول حسابونه یو بل سټیټمنټ ته انتقالوو چې هغې ته ټرایل بیلانس یا هم ازمایښتي بیلانس ویل کیږي. بیا که چیرته یو شرکت تعدیلات ونه لري نو بیا د دغې ازمایښتي بیلانس له مخې موږ مستقیما د مالي کال په اخره کې مالي حسابونه ترتیبوو. خو که چیرته یو شرکت د یو مالي کال په جریان کې مختلف قسم تعدیلات او یا هم ایڈجسټنګ انټریز ولري نو له ازمایښتي بیلانس څخه وروسته لومړی موږ دغه تعدیلات ټول ثبتوو، له هغې څخه وروسته بیا موږ تعدیل شوی ازمایښتي بیلانس او یا هم ایډجسټډ ټرایل بیلانس ترلاسه کوو. بیا له دغه تعدیل شوي ازمایښتي بیلانس یا ایډجسټډ ټرایل بیلانس له مخې موږ تاسې مالي حسابونه ترتیبوو. نو دغه مالي حسابونه معمولا د یو مالي کال په اخره کې ترتیبیږي چې د ګڼ شمېر شرکتونو یا تصدیو دغه مالي کال معمولا 12 میاشتې وي. خو دا حتمي نه وي چې د هر شرکت یا تصدۍ یا هر ادارې مالي کال دی مکمل 12 میاشتې وي. دغه مالي کال کیدلی شي 12 میاشتې وي، کیدلی شي 6 میاشتې وي، کیدلی شي 4 میاشتې وي، کیدلی شي 3 میاشتې وي، حتی کیدلی شي 1 میاشت وي. نو خلاص دا چې یو شرکت یا اداره څومره وخت پس دغه خپل ګټه او تاوان محاسبه کوي یا خپل مالي حالت معلوموي نو همغې ټاکلې مودې ته مالي کال ویل کیږي. دا چې پخوا موږ تاسې ټکنالوژي نه درلودله او موږ د محاسبې سافټویرونه نه لرل نو معمولا به خلکو د کال په اخره کې د خپل حساب کتاب کوو او مالي حسابونه به ترتیبول. خو دا چې اوس موږ تاسې پرمختللي ټکنالوژي لرو او موږ تاسې د محاسبې منظم سافټویرونه لکه پیج ټري، ټیلی اکاونټینګ، کویک بوک او داسې نور لرو نو موږ هره لحظه کولی شو چې دغه مالي حسابونه ترلاسه کړو. یعنې هر کله چې موږ د دغه سافټویرو څخه په استفادې یو ترانزیکشن یا سوداګریزه معامله په ژورنال کې ثبتوو نو اتومات له هغې سره لیجر، ازمایښتي بیلانس، همدارنګه مالي حسابونه اتومات ترلاسه کیږي. نو اوس موږ هر وخت کولی شو دغه مالي حسابونه په اسانۍ سره ترلاسه کړو. په دغه سلاید کې موږ تاسې دغه یوه اصطلاح ګورو چې عبارت له کلیر څخه. موږ تاسې پوهیږو چې مختلف شرکتونه روزمره په لسګونو سوداګریز معاملات ترسره کوي او دغه ټول معاملات بیا په روزنامچه یا په ژورنال کې ثبتیږي.
لکه یو شرکت اجناس خرڅوي، اجناس اخلي، بانک ته پیسې لیږي، له بانک څخه پیسې ترلاسه کوي، له یو بل چا څخه پور اخلي، یو بل چا ته پور ورکوي، مزد معاش تادیه کوي، کرایه تادیه کوي. نو په همدغه شکل شرکتونه روزمره په لسګونو معاملات ترسره کوي. نو په محاسبه کې موږ تاسې ټول په ټوله کې 15 غټ حسابونه یا اکاونټونه لرو چې د هغې ټولو اکاونټونو یا حسابونو دغه خلاصه دغه یو اصطلاح یا ټرمینالوژي ده چې د کلیر په نامه ده. دلته په کلیر کې موږ ګورو چې دغه 15 توري لري او دغه هر توری به یو ځانګړی معنا لري. نو دلته له سی څخه مراد کیپیټل یا خپلانۍ پانګه ده، د ال څخه مراد لایبیلیټي یا پردۍ پانګه ده، د ای څخه مراد ایکسپنسز یا مصارف یا لګښتونه دي، د ای څخه مراد ایسټس یا شتمني ده، او له ار څخه مراد ریونیوز او یا هم انکمز او یا هم عواید دي. یعنی هر کله چې موږ تاسې دغه بیلابیل سوداګریز معاملات د محاسبې په کتابونو کې ثبتو، نو هغه ټول حسابونه چې هغلته راځي، که هغه نغده ده، که بانکي حساب ده، که کرایه ده، که مزد ده، که استهلاک ده، که معاش او که نور دي، نو هغه ټول حسابونه په دغه 15 عمده حسابونو کې شامل دي. نو اوس کله چې موږ تاسې د یو مالي کال په اخره کې د یو شرکت یا تصدۍ مالي حسابونه جوړو، نو په هغه مالي حسابونو کې بیا دغه 15 عمده حسابونه ځای په ځای کیږي او د دې ښودنه کوي چې یو شرکت یا تصدي په یو ټاکلي وخت کې څومره شتمنۍ لري، څومره خپلانۍ پانګه لري، څومره پردۍ پانګه لري، په یو ټاکلي مالي کال کې څومره عاید ترلاسه کړی، څومره مصارف یې ترسره کړي دي، او همدارنګه څومره ګټه یا تاوان یې لاسته راوړی دی. اوس موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې دغه مالي حسابونه یا فاینانشل سټیټمنټس په څو ډوله دي. موږ په مجموع کې 4 ډوله مالي حسابونه لرو چې عبارت دي له بیلانس شیټ، انکم سټیټمنټ، کیش فلو سټیټمنټ او همدارنګه سټیټمنټ اف اونرز اکویټي او یا هم سټیټمنټ اف سټاک هولډرز اکویټي او ځینې خلک ورته ریټین ارننګ سټیټمنټ هم وایي چې اوس موږ تاسې په دغه یو باندې مفصل تفصیلي بحث کوو. بیلانس شیټ چې دغې ته سټیټمنټ اف فاینانشل پوزیشن هم ویل کیږي، له هغه مالي حساب څخه عبارت دی چې دا په یو ټاکلې نیټه یا په یو مشخص تاریخ باندې د یو شرکت یا تصدۍ هغه فاینانشل پوزیشن یا مالي حالت موږ ته ښایي. له دې څخه مراد دا دی چې دغه بیلانس شیټ موږ تاسو ته په یو ټاکلې نیټه باندې دا ښایي چې یو شرکت یا تصدي یا بله هره اداره ټوله څومره شتمني یا ایسټس لري، او همدارنګه د دغه شرکت یا تصدۍ په دغه ټوله شتمنۍ کې د مالکانو خپلانۍ پانګه یا اونرز اکویټي څومره ده، او دغه د شرکت یا تصدۍ په ټوله شتمنۍ کې د نورو خلکو برخه څومره ده، یعنې په دغه شتمنۍ کې پردۍ پانګه یا پورونه یا لایبیلیټیز هغه څومره دي. نو دغه بیلانس شیټ موږ ته په یو ټاکلې نیټه باندې د یو شرکت دغه مالي حالت ښایي. اوس کله چې موږ تاسې بیا د مالي حسابونو تحلیل کوو، د تحلیل په وخت کې بیا موږ ته بیلانس شیټ مختلف قسم معلومات راکوي. د مثال په توګه بیلانس شیټ موږ ته بیا دا ښایي چې آیا یو شرکت په اسانۍ سره خپل لنډمهاله پور تادیه کولی شي که نه، آیا یو شرکت په اسانۍ سره خپل اوږدمهاله پور تادیه کولی شي که نه. نو دغه شان مختلف قسم معلومات موږ ته بیا له بیلانس شیټ څخه ترلاسه کیږي. اوس بیلانس شیټ کې معمولا دغه 3 ډوله حسابونه ځای په ځای کیږي. موږ تاسې مخکې په کلیر باندې بحث وکړو چې موږ په محاسبه کې په ټوله کې 15 غټ یا عمده حسابونه لرو. د هغه 15 اکاونټونو یا حسابونو له جملې څخه دغه 3 عمده حسابونه چې عبارت دي له شتمنۍ، پردۍ پانګې او خپلانۍ پانګې څخه، نو دغه 3 واړه بیا په بیلانس شیټ کې ځای په ځای کیږي. شتمني په خپله هر هغه څه ته ویل کیږي چې هغه د یو شرکت یا تصدۍ یا یوې ادارې په ملکیت کې شامل وي او له هغې څخه په راتلونکي وخت کې د تصدۍ په بیلو بیلو فعالیتونو کې استفاده صورت نیسي. نو هر هغه څه چې د یو شرکت په ملکیت کې شامل شي، که څه هم دا د شرکت مالکانو په خپله راوړوي او که له بل چا نه په پور اخیستی وي، خو کله چې دا د شرکت په ملکیت کې شامل شي، د تصدۍ په ملکیت کې شامل شي، نو په دغه وخت کې ورته بیا
اسیټس یا شتمني ویل کیږي. بیا د یو شرکت یا تصدۍ په دغه ټوله شتمنۍ کې چې څومره برخه د کاروبار د مالکانو څخه پرته د بل چا وي هغې برخې ته لایبیلیټیز یا پردی پانګه او یا هم پورونه ویل کیږي. او د شرکت په ټوله شتمنۍ یا اسیټ کې چې څومره برخه د کاروبار د مالک یا د مالکانو خپله وي هغې ته بیا اونرز اکویټي یا خپلنۍ پانګه ویل کیږي. دغه د بیلانس شیټ یو نمونه ده او دلته موږ تاسو ته معلومیږي چې په بیلانس شیټ کې لکه موږ چې مخکې عرض وکړو معمولا دغه درې عمده حسابونه ذکر کیږي چې یو خپله اسیټ یا شتمني ده او همدارنګه موږ تاسو بیا اکویټیز یا پانګه لرو چې په اکویټي کې موږ تاسو بیا پردی پانګه یا لایبیلیټیز لرو همدارنګه موږ تاسو خپلنۍ پانګه یا اونرز اکویټي لرو. کله چې موږ تاسو بیا دغه بیلانس شیټ د اکاونټ فارم په شکل جوړو نو دلته بیا بیلانس شیټ دغه دوه برخې لري چې یو یې چپ اړخ دی او بل یې ښي اړخ دی. نو دلته بیا که موږ دغه د اکاونټ فارم په شکل بیلانس شیټ ترتیب کړی وي نو په دغه چپ اړخ کې د یو شرکت یا تصدۍ هغه ټول شتمنۍ یا اسیټس دا ذکر شوي وي او د بیلانس شیټ په ښي اړخ کې بیا د یو شرکت یا تصدۍ هغه ټوله پانګه یا اکویټیز ذکر شوي وي چې په دې کې بیا پردی پانګه یا لایبیلیټیز او خپلنۍ پانګه یا اونرز اکویټي شامل ده. دلته بیا دغه شتمنۍ موږ تاسو کولی شو د لیکویډیټي یا سیالت په پام کې نیولو سره په دوه برخو باندې ویشو یا په دوه ډولونو باندې ویشو چې یو ته کرنټ اسیټس یا جاري شتمني وای او بل ته فکس اسیټس یا ثابت شتمني وای. دلته کرنټ اسیټ څخه مراد هغه شتمنۍ دي چې هغه معمولا په یو کال کې په نغدو پیسو باندې د بدلیدو قدرت او توانایي لري. یعنی یو شرکت کولی شي چې په اسانۍ سره په یو کال کې دغه شتمنۍ په نغده پیسو باندې بدله کړي. نو اوس هر هغه شتمني چې هغه یو شرکت یو لري او هغې په یو کال جریان کې په اسانۍ سره کولی شي په نغده پیسو باندې بدله کړي هغې شتمنۍ ته بیا کرنټ اسیټ یا جاري شتمني ویل کیږي. فکس اسیټ یا ثابت شتمني بیا هغې شتمنیو ته ویل کیږي چې هغه معمولا په یو کال کې په نغدو پیسو د بدلیدو قدرت یا توانایي نه لري. یعنې دغه شتمنۍ معمولا د اوږدې مودې لپاره په یو شرکت کې د استفادې وړ وي او دغه شتمنۍ معمولا د یو کال په جریان کې په نغده پیسو باندې نه بدلیږي. بلې خوا ته موږ تاسې بیا لکه مخکې مې چې عرض وکړو په پانګه کې موږ پردی پانګه یا لایبیلیټیز لرو یا پورونه لرو چې دغه لایبیلیټیز بیا هم په دوه ډوله دي چې یو ته کرنټ لایبیلیټیز یا لنډمهاله پور وایي او بل ته لانګ ټرم لایبیلیټیز یا اوږدمهاله پور وایي. دلته د کرنټ لایبیلیټیز څخه مراد هغه پور یا قرض دی چې یو شرکت باید د یو کال په جریان کې واپس تادیه کړي او د لانګ ټرم لایبیلیټي څخه مراد هغه پور دی چې هغه معمولا د یو کال په جریان کې نه تادیه کیږي بلکې د دې د تادیې موده د یو کال څخه زیاته وي. او همدارنګه موږ تاسې بیا د کاروبار د مالکانو خپلنۍ پانګه لرو چې د کاروبار د پیل په وخت کې همدارنګه د کاروبار له پیل څخه وروسته د کاروبار د توسعې او پراختیا لپاره وخت په وخت د کاروبار مالکان کاروبار ته نوره پانګه راوړي او یا هم کولی شي له کاروبار څخه یو څه پانګه بیرته وباسي. نو دلته په بیلانس شیټ کې بیا معمولا دغه درې حسابونه چې عبارت له اسیټ، لایبیلیټیز او اونرز اکویټي دا شامل دي. اوس هر کله چې موږ تاسې بیا د مالي حسابونو تحلیل ترسره کوو نو هغلته یو شرط دا دی چې مالي حسابونه باید کلاسیفاید یا طبقه بندي شوي اوسیږي. په دې معنی که دا بیلانس شیټ وي په دې کې باید دا مشخصه وي چې دا شرکت ټولې څومره شتمنۍ لري او په دې شتمنۍ کې څومره جاري شتمنۍ دي، څومره ثابت شتمنۍ دي، څومره لنډمهاله پور دی، څومره اوږدمهاله پور دی او څومره خپلنۍ پانګه ده. اوس کله چې موږ تاسې د یو شرکت یا تصدۍ هغه بیلانس شیټ راواخلو او هغه مخې ته کیږدو نو هغلته دغه شرکت کیدلی شي مختلف قسم جاري شتمني، مختلف قسم ثابت شتمني او همدارنګه مختلف قسم لنډمهاله پور او مختلف قسم اوږدمهاله پورونه ولري. نو که موږ دغه یو ساده نمونې ته فکر وکړو نو اوس دغه شرکت درې قسمه جاري شتمني لري چې عبارت له
کیش یا نغده پیسې، اکاونټس ریسیویبل یا طلبات، او همدارنګه انوینټري یا سوداګریز توکي او یا هم د ګودام موجود. او دغه شرکت دوه قسمه فکس اسید لري چې عبارت له ماشینري یا ماشینالات، همدارنګه بلډینګ یا تعمیر. همدارنګه دغه شرکت دوه قسمه لنډمهاله پور یا کرنټ لایبیلیټیز لري چې عبارت له اکاونټس پیبل یا سوداګریز پور، همدارنګه انټرست پیبل یا د تعدی وړ سود. او دغه شرکت دوه قسمه اوږدمهاله پور یا لانګ ټرم لایبیلیټي لري چې عبارت له بانډز یا د قرضې اوږدمهاله سندونه، او همدارنګه بانک لون یا اوږدمهاله بانکي پور یا بانکي قرض. او دغه شرکت چې دی په خپلانۍ پانګه کې بیا د دوه کټګورۍ لري چې یو عبارت له کیپیټل سټاک یا سرمایې څخه، او بل عبارت له ریټین ارننګز یا ناتوزیع شوي ګټې څخه. دلته که چېرته اوس د کاروبار شکل یوازینی مالکیت وي، یعنې یوازې یو کس د کاروبار مالک وي، نو دغلته بیا په خپلانۍ پانګه کې موږ تاسې لیکو چې د کاروبار مالک هر څوک دی، د هغه نوم چې هر څه وي نو دغه ذکر کوو چې د فلانکي سرمایه. که چېرته بیا دغه کاروبار د پارټنرشپ یا تضامني شرکت په شکل باندې وي او په دغه شرکت کې دوه یا څو شریکان په ګډه سره کاروبار مخې ته وړي او کاروبار ته سرمایه راوړي وي، نو دغلته موږ تاسې بیا په خپلانۍ پانګه کې لاندې دغه د هر شریک سرمایه بیله لیکو چې په دغه شرکت کې هر شریک څومره سرمایه لري. او که چېرته دغه کاروبار د کمپنۍ یا سهامي شرکت په شکل باندې مخې ته ځي، نو دغه ځای کې بیا د خپلانۍ پانګې په برخه کې موږ لیکو چې دغه سهامي شرکت څومره سهمونه بازار کې خرڅ کړي او د هغې له طریقه څومره سرمایه لاسته راوړې ده، نو همهغې ته بیا کیپیټل سټاک ویل کېږي، او دا موږ دغه ځای کې لیکو. او دا چې موږ تاسې مخکې په دې باندې بحث کړی و چې کله یوې کمپنۍ ګټه کړې وي، نو بیا د کمپنۍ هغه بورډ اف ډایرکټر دا فیصله کوي چې دغه ګټه ټوله په شریکانو باندې وویشي، او که ټوله ګټه په کاروبار کې باقي پاتې شي، او که د دغې ګټې یوه برخه په شریکانو باندې ویشي او یوه برخه یې بیرته په کاروبار کې باقي پاتې شي، نو دلته دغه د ترلاسه شوي ګټې هغه برخه چې هغه کمپنۍ په شریکانو باندې ویشلې نه وي او بیرته په کاروبار کې ساتلې وي، هغې ته ریټین ارننګز یا پاتې شوې ګټه یا ناتوزیع شوې ګټه ویل کېږي، چې هغه هم دلته بیا بیلانس شیټ کې دغه خپلانۍ پانګې په برخه کې لیکل کېږي. اوس که چېرته یو شرکت خپل دغه بیلانس شیټ د ریپورټ فارم په شکل ترتیب کړی وي، نو د هغې بڼه بیا دغسې وي، یعنې دلته لومړی د شرکت ټول شتمنۍ یا اسید ذکر کېږي چې هغې کې بیا د جاري شتمنۍ او ثابت شتمنۍ جدا جدا قسمونه یو په یو ذکر کېږي، او همدارنګه بیا د شتمنۍ پسې پردۍ پانګه یا لایبیلیټیز یا پورونه ذکر کېږي چې په دې کې بیا لنډمهاله پور، اوږدمهاله پور، دا دواړه یو په یو ذکر کېږي، او همدارنګه بیا په آخر بخش کې د کاروبار د مالکانو خپلانۍ پانګه یا اونرز اکویټي دا ذکر کېږي. نو بیلانس شیټ کیدلی شي په اکاونټ فارم کې وي او کیدلی شي دغسې په ریپورټ فارم کې ترتیب شي. دوهم ډول مالي حساب هغې ته انکم سټیټمنټ او یا هم پروفیټ اینډ لاس سټیټمنټ او یا هم د عاید صورت حساب او یا هم د ګټې او تاوان صورت حساب ویل کېږي. له دې څخه مراد هغه مالي حساب دی چې دا د یو ټاکلي مالي کال په جریان کې یا د یوې ټاکلې مودې په جریان کې د یو شرکت یا تصدۍ هغه ټول ترلاسه شوي عواید یا ریونیوز او همدارنګه ټول رامنځته شوي مصارف او یا ایکسپنسز او همدارنګه په یو ټاکلي مالي کال کې ټوله ترلاسه شوې ګټه یا پروفیټ او یا هم ټول رامنځته شوی تاوان یا لاس دا موږ ته ښایي. نو له دې څخه معلومیږي چې په انکم سټیټمنټ یا د عاید په صورت حساب او یا هم په پروفیټ اینډ لاس سټیټمنټ او یا د ګټې او تاوان په صورت حساب کې معمولا دغه دوه عمده حسابونه ذکر کیږي چې یو عبارت دی له ریونیوز یا عوایدو څخه او بل عبارت دی له ایکسپنسز یا مصارفو څخه. یعنې دا چې په یو ټاکلي مالي کال کې یو شرکت څومره مصارف ترسره کړي دي، لکه د کرایه مصرف، د مزد مصرف، د معاش مصرف، د استهلاک مصرف، د تیلو مصرف، د برېښنا د بل مصرف او داسې نور مصارف. نو دغه ټول مصارف بیا دلته په انکم سټیټمنټ کې ذکر کیږي
او همدارنګه په یو معلوم مالی کال کې چې یو شرکت څومره عواید ترلاسه کړي وي، لکه د اجناسو د خرڅلاو حاصل، د خدماتو د خرڅلاو حاصل، د سود حاصل، همدارنګه د کمیشن په شکل ترلاسه شوی حاصل او داسې نور. نو دغه ټول عواید مکمل بیا په انکم سټیټمنټ کې ذکر کیږي او د همدغه دواړو لمخې بیا د یو شرکت د یو مالی کال هغه ټوله ګټه یا پرافیټ او یا هم لاس یا تاوان رامنځته کیږي. په دې معنی که چېرته په یو معلوم مالی کال کې د یو شرکت عواید د مصارفو څخه زیات وي، نو طبعا پرافیټ یا ګټه به ترلاسه کړې وي. خو که چېرته بیا په یو مالی کال کې د یو شرکت هغه ایکسپنسیز یا مصارف له عوایدو څخه زیات وي، نو بیا به شرکت لاس یا تاوان کړی وي. اوس کله چې موږ تاسې انکم سټیټمنټ جوړوو، نو انکم سټیټمنټ که دغسې موږ تاسې د ریپورټ فارم په شکل باندې ترتیب کړو، نو دلته بیا لومړی د یو مالی کال هغه ټول عواید یا ریونیوز یا انکمز هغه ذکر کیږي چې دې کې کیدلی شي د خرڅلاو حاصل وي، د سود حاصل وي، د کمیشن حاصل وي او یا هم نور. د دې پسې بیا په یو مربوطه مالی کال کې ټول رامنځته شوي مصارف هغه ذکر کیږي چې دا د کرایه مصرف کیدی شي، د تنخواه مصرف کیدی شي، د استهلاک مصرف کیدی شي او داسې نور. او د همدغه دواړو له مقایسې څخه بیا ګټه او یا هم تاوان ترلاسه کیږي. نو که دلته اوس موږ تاسې دغه یو نمونې ته فکر وکړو، نو یو شرکت کیدلی شي په عوایدو کې سیلز ریونیو او یا هم د خرڅلاو حاصل ولري او همدارنګه انټرست ریسیوډ او یا هم ترلاسه شوی سود ولري. همدارنګه په مصارفو کې یو شرکت کیدلی شي سیلری یا تنخواه مصرف ولري، رینټ یا کرایه، اډورټایزمنټ یا اعلانات، انشورنس یا بیمه او همدارنګه نور مختلف قسم مصارف ولري. نو کله چې موږ به دا ټول عواید جمع کو او ټول مصارف هم جمع کو، نو که چېرته موږ د عاید څخه مصرف منفي کو، نو که عاید زیات وي بیا به شرکت پرافیټ یا ګټه کړې وي، او که چېرته مصارف له عوایدو څخه زیات وي نو بیا به شرکت تاوان کړی وي یا دا به په لاس کې روان وي. اوس کله چې موږ تاسې د مالي حسابونو تحلیل کوو، نو ما تاسې ته مخکې مرز وکړو چې هغه مالي حسابونه باید کلاسیفاید او یا هم طبقه بندي شوي اوسیږي. یعنی دا معنا چې دغه مالي حسابونو کې باید مختلف قسم جزئیات ټول ذکر شوي. اوس کله چې موږ د انکم سټیټمنټ هغه تحلیل کوو، نو دغه انکم سټیټمنټ هم باید په مختلفو طبقو یا برخو باندې ویشل شوی اوسیږي او په دې کې ټول جزئیات باید ذکر وي چې موږ تاسې اوس دلته پې خلاص بحث کوو. اوس که دغه موږ د یو شرکت انکم سټیټمنټ په یو معلوم مالي کال کې فرض کړو، نو دا چې په دغه مربوطه مالي کال کې دغه شرکت څومره اجناس او خدمات په مشتریانو باندې خرڅ کړي وي، نو له هغې طریقې چې هر څومره حاصل لاسته راوړی وي هغې ته د خرڅلاو حاصل او یا هم سیلز ریونیو ویل کیږي، دا باید په لومړي قدم کې ذکر شي. بیا دا چې په دغه مربوطه مالی کال کې دغه شرکت هر څومره اجناس او خدمات مشتریانو باندې خرڅ کړي وي، نو دغه د خرڅ شوو اجناس او خدماتو باندې د دې شرکت خپل څومره مصرف راغلی و، یعنی دغه خرڅ شوي اجناس او خدمات دغه شرکت ته په څو تمام شوي و چې هغې ته په محاسبه کې د خرڅ شویو توکو مصرف او یا هم کاست اف ګوډ سولډ ویل کیږي. نو کله چې د خرڅلاو له حاصل څخه دغه کاست اف ګوډ سولډ منفي شي، نو چې هر شی ترلاسه کیږي هغې ته بیا ګراس پرافیټ او یا هم ناخالصه ګټه ویل کیږي. اوس موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې شرکتونه او ادارې دغه د خرڅ شوو توکو د تمام شدو له قیمت څخه پرته نور مختلف قسم عملیاتي مصارف لري چې کیدلی شي په دې کې تنخواه شامل شي د کارمندانو، د اعلاناتو مصارف پکې شامل شي، همدارنګه بیمې مصرف او نور مختلف قسم اداري او د مارکیټینګ مصارف پکې شامل شي چې دغه ټول د موږ تاسې عملیاتي مصارف او یا هم اپریټینګ ایکسپنسز وایو. نو کله چې بیا د ناخالصې ګټې څخه دغه عملیاتي مصارف یا اپریټینګ ایکسپنس منفي شي، نو چې هر شی ترلاسه شي هغې ته بیا اپریټینګ پرافیټ او یا هم عملیاتي ګټه ویل کیږي. اوس که تاسې د ځینو شرکتونو دغه انکم سټیټمنټ ته مراجعه وکړئ، نو هغلته کیدلی شي د اپریټینګ پرافیټ په ځای باندې هغوی یو بله اصطلاح استعمال کړي وي چې هغې ته ایبټ او یا هم ارننګز بیفور انکم ارننګز بیفور انټرست
ان ټیکس ویل کیږي، یعنی د سود او مالی څخه د مخه ګټه. په دې معنی چې کله د ناخالص ګټې څخه د یو شرکت ټول مصارف پرته له سود او مالی مصرف څخه چې نور ټول مصارف چې کله منفي شي نو چې هر شی ترلاسه شو هغې ته بیا ایبټ یا ارننګز بیفور انټرست اینډ ټیکس او یا هم د سود او مالی څخه د مخه ګټه ویل کیږي. بیا په دغه مربوطه مالی کال کې چې دغه شرکت د سود په شکل باندې هر څومره پیسې نورو خلکو ته ورکړي وي نو هغه هم طبعا دغه مالی کال په مصارفو کې محاسبه کیږي. نو کله چې موږ هغه د انټرست ایکسپنس یا د سود مصرف له دغې عملیاتي ګټې څخه منفي کړو نو چې هر شی ترلاسه کیږي هغې ته بیا EBT یا ارننګز بیفور ټیکس او یا هم د مالی څخه د مخه ګټه ویل کیږي. یعنې دلته له ټول عاید څخه د مالی څخه پرته ټول مصارف منفي شوي دي، یوازې مالیه پرې نه ده وضع شوې. نو کله چې موږ دغه د مالی څخه د مخه ګټه یا ارننګز بیفور ټیکس ترلاسه کړه نو اوس دغه شرکت چې په هر هیواد کې فعالیت ترسره کوي نو د هغې هیواد د قانون په اساس چې دغه ګټه باندې هر څومره فیصده مالیه وضع کیږي نو هغه د مالی د نرخ او یا هم ټیکس ریټ په پام کې نیولو سره بیا دغه د مالی څخه د مخه ګټه باندې به مالیه یا ټیکس وضع شي نو چې کله بیا هغه د ټیکس ایکسپنس یا د مالی مصرف هم له هغې څخه منفي شي نو بیا به نیټ پرافیټ او یا هم خالصه ګټه پاتې شي. نو دلته بیا که یوازینی مالکیت کاروبار وي، که تضامني شرکت کاروبار وي، که همدارنګه د کمپنۍ په شکل کاروبار وي نو دلته کیدلی شي بیا دغه ټوله ګټه له کاروبار څخه وزي او شریکان په خپلو منځونو کې ویشي او یا دغه ټوله ګټه کیدی شي په کاروبار کې بیرته پاتې شي او یا هم د دغې ټولې خالصې ګټې یوه برخه کیدی شي په شریکانو باندې توزیع شي او کیدی شي برخه په کاروبار کې بیرته پاتې شي.